السلام علیکم. څه کسان دي وایي چې موږ ته د ایډیټینګ طریقه وښایه چې ته داسې ایډیټینګ په څه باندې کوې. نو د ایډیټینګ ډیره اسانه طریقه ده. دا ویډیو هم د هغه کسانو دپاره ده کم کسان چې ماته میسیجونه کوي چې موږ ته د ایډیټینګ طریقه وښایه او موږ ته دا ایپس وښایه چې ته په کم ایپس باندې ایډیټینګ کوې. نو په دې ویډیو کې زه تاسو ته پوره د هغې طریقه ښیم چې ایډیټینګ به په څه کوئ او په کومه طریقه باندې به یې کوئ، په هغې باندې به میوزیک څنګه لګوئ. نو د هغې ډېره اسانه طریقه ده. ټیم هم نه خرابوم، ډایرکټ هم د سکرین سایډ ته بوځم. او که ویډیو م خوښه شوه نو لایک هم وکړئ، ښکلي ښکلي کمنټس وکړئ او خپل ملګرو سره یې شیر کړئ. راځئ چې ځو د سکرین سایډ ته. د ټولو نه مخکې به تاسو ته ضرورت راځي د کاین ماسټر ایپ. دا اپ په تاسو د کوم ځای نه انسټالوئ، د دې د لینک چې دی دا زه به ډسکرپشن کې ورکړم. دا به تاسو ډایرکټ د ډسکرپشن نه بیا اوپن بیا کوئ او ګوګل نه بیا انسټال کوئ، ځکه چې دا په دغه کې نه میلاویږي پلی سټور کې. پلی سټور کې به تاسو ته هغه یو میلاویږي، په هغې باندې هغه واټر مارک کوي که نه، واټر مارک کوي پکې، نو هغه تاسو ته بیا دا د دې لینک نه به میلاو کړي. نو پهله به دا کولاو کوئ. نو چې دا تاسو کله اوپن کړئ دې ته به لږ ویټ وکړئ. نو چې ویټ ورته وکړئ نو دا به تاسو ته دغه نه کولاو شي. تاسو په دې کې ډایرکټ کریټ ووهئ. کریټ چې ووهئ نو په دې 16.9 باندې به دا پرېږدئ. تاسو به دلته نیکسټ کوئ. چې نیکسټ کوئ نو داسې انټرفیس په در سره راشي. تاسو به دې کې هغه خپله ویډیو واچوئ، کومه ویډیو چې تاسو ایډیټ کوئ. نو دا اوس زما ویډیو ده، دا چې تاسو کله دې ته واچوئ نو بیا به په دې کې کلیک وکړئ. نو دې ځای کې به تاسو ته دا قینچې باندې نه ښایي، په دې باندې دا ویډیو خراب کېږي. صحیح ده. دې ځای کې به ورته سپیکر دغه کړئ نو په دې باندې وایس تیزېږي او سلو کېږي. بیا به تاسو راشئ، تاسو وایئ چې موږ په دې باندې بل څه پرېږدو که نه. دې سایډ کې چې ورسره دا کومه وړه ویډیو راځي دا به په کومه طریقه پرېږدئ. تاسو به لایر ووهئ. لایر کې به بره تاسو میډیا ووهئ. میډیا چې ووهئ نو بیا چې تاسو کومه ویډیو پرې پرېږدئ نو هغه به تاسو سلیکټ کړئ. ابا په دې باندې تاسو پرېږدئ. فار ایگزامپل زه پې دا ویډیو سلیکټ کوم. د دې ځای نه بیا تاسو دا غټولی وړه کولی شئ او چې کراب کوي نو لاندې په دې کې بیا دا کروما کی ده، دا صرف د هغه سبسکرایب بټن دپاره یوز کېږي. او دا لاندې کراپ دی. نو په کراپ کې چې دا تاسو دغه ټیک په اوپن کړئ، دا چې بیا په کومه طریقه باندې تاسو کراپ کوئ نو هغه تاسو کراپ کولی شئ. نو دا به تاسو په دې سایډ باندې ځان سره ولګوئ. په دې سایډ باندې مو ولګوله ځان سره. نو په دې کې بیا په دې باندې دغه کلیک وکړئ. نو په دې کې دا سپیډ دی، که تاسو په هر څومره سپیډ باندې ویډیو چلوئ. بیا پکې ریورس تاسو دا ویډیو به ریورس چلیږي. بیا پکې روټیټ دی، دا ویډیو چې اوړي راوړي. بیا کلر دی، ایډجسټمنټ دی. نو په دې کې بیا قسمه قسم دغه راځي. تاسو چې په کوم دغه باندې کوئ تاسو بیا وایو که د دې نه موږ آډیو ایکسټرا کړو نو به څنګه ایکسټرا کړو. دا به کلیک کړئ، ډایرکټ به تاسو ته آډیو دې کې ایکسټرا شي. بیا تاسو وایئ چې زموږ دا ویډیو نه ده خوښه، دا به ډیلیټ کوو، څنګه بله پې لګو. په دې باندې به کلیک وکړئ نو دې خوا ورته دا دې بل سایډ ته دا د ډیلیټ بټن ده، دا به کلیک کړئ نو دا ویډیو به دې ختمه شي. نو دغه د دې ایډیټینګ د ډېر ایزي طریقې ده. نو این دا اوس پلی کړئ ډایرکټ. چې پلی کړئ نو دا د دې ځای نه پلی کېږي مو. دا ورسره دغه نه دې خوا ورسره خپلې خبرې کوي، دې خوا دا ورسره ویډیو چلېږي. نو د دې ډېره ایزي طریقه ده. بیا چې سیو کوئ دا بره چې کومه نښه ده دا به ووهئ. بیا تاسو ته لاندې سیو لیکلی دی، دې کې بیا تاسو ته د دې دغه لیکلی دی ریزولیشن درته لیکلی دی. نو تاسو که دا په هره قسمه کوالټۍ باندې پرېږدئ، ښایي باندې پرېږدئ، لو باندې پرېږدئ، هسکې واقعولی شي. دې کې به سیو ووهئ. سیو چې ووهئ نو دا پټه به دې سر ته एकदम راورسي. اټومیټیکلي چې دا څنګه راورسي نو دا به اوس لږ ټایمه دي. نو بیا دا ډایرکټ دغه ته لاړه شي. ستاسو کوم کرو دغه چې دی دا ګیلرۍ ته لاړ شي. نو د ایډیټینګ دغه طریقه ده چې د دې نه بعد هم پې څوک نه پوهېږي، په کومه طریقه نه پوهېږي نو ما ته واټساپ هم کولی شي، میسیج هم کولی شي. انشاءالله زه به خپل کوشش کوم چې تاسو رهنمایي پوره طریقې سره وکړم. ویډیو م خوښه شوي بیرته ریکویسټ کوم چینل هم سبسکرایب کړئ او پیج هم فالو کړئ او ویډیو درسره مخکې ملګرو سره هم شیر کړئ. د لوی الله په امان.